د حاجی محقیق زوی باقر محقیق د خپل ورور لخوا په ډزو وژل شو. په سلامونو مو هرکلی کوم. دا ویډیو د شروع کول نه مخکې که تاسو تر اوسه زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقیق یو زوی حسین محقیق د هغه بل زوی باقر محقیق په ډزو وژلی دی. محمد محقیق د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر هم دی. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال مروه امینی امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د کابل ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې په خپله د ښاغلي محقیق په کور کې شوې ده. هغه وایي چې په دغه پیښه کې د استاد محقیق د کور شپږ ساتونکي او د هغه زوی حسین محقیق هم ټپي شوی دی چې دا مهال د ملي امنیت په روغتون کې تر تداوي لاندې دی. همداراز امیني زیاته کړه یو زوی یې حسین محقیق ولاړ شوی، خپل بل ورور باقر محقیق باندې یې ډزې کړي دي، وژلی دی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. په خپله محقیق هم په خپله فیسبوک پاڼه کې دا پیښه تایید کړې ده. هغه لیکلي دي چې باقر زوی یې نن سهار د خوب پر مهال د خپل بل ورور حسین لخوا په ډزو وژل شوی دی. ښاغلي محقیق ویلي حسین چې رواني ناروغي یې لرله، په دې وروستیو کې وضعیت ډیر خراب شوی و. دا یادولو وړ ده چې د محقیق وژل شوی زوی باقر په تیرو پارلماني ټاکنو کې ځان ولسي جرګې ته هم کاندید کړی و خو بریالی شوی نه و. د افغان حکومت اجرایي رئیس د یادې پیښې په اړه له محمد محقیق سره خواشیني څرګنده کړې او هغه ته یې تسلیت ویلی دی. زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. د نورو داسې معلوماتي او تازه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پشتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ.